रहमतुल्लाह अलैह बचो लरी नजू मोंग द हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह औलाद यू आगा शेख उल हिंद چې کله وفات شو او هغه د غسل په تخته باندې سملو ګوري چې د هغه په ملا باندې سرمن سوځېدلې ده او د اور اثرات دی په تپوس یو بل نه وکړو چې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چرته د اور په حادثه کې نه دی سوځېدلی دا ولې د ملا دا په اور باندې سوځېدلی ښکارېږي چا ورته ووې چې د سره د مالټې په جیل کې په جزایر انډمان کې حضرت مدنی وو هغه نه تپوس وکړي حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه لا خلق لاړل پښتنه ترنه وکړله ستا د استاد دله چرته چا د اور سزا ورکړې وه حضرت مدنی ورته فرمایي دا د حضرت شیخ الهند زما سره د زندګۍ راز دی ما ته ویلي حسین احمد دا په چاته نه وایي زما په ژوندانه چونکې شیخ الهند د دنیا نه لاړ شو اوس هغه راز هغه افشا کول ما دپاره جایز دي فرمایي ورته زما استاد چې به د فرنګي سی ای ډي والا اهلکارانو بوتلو روغ رمټ به په ماخوستن وخت کې ټوله شپه به یې تېره کړله د سحر د تهجد په دې وخت کې به یې راپرېښود حضرت شیخ الهند چې به کله خپلې کمرې ته راغی د کالاپاني په جیل کې په عقوبت خانه کې رنګ به یې زیړ و دا غونې به پې زیګ زیګ و ویښته به پې ولاړ و وجود به یې رپېدلو ما ته نه ورځ تپوس وکړو استاذ جی ته چې کله ځې روغ رمټ یې واپس چې راشې ستا رنګ بدل وي ستا وجود رپېږي دې نه معلومیږي دا خلق تا ټارچر کوي تا ته څه تکلیف درکوي حضرت شیخ الهند راته وفرمایل چې دا ظالمان دا د انګریز سی ای ډي افسران چې کله ما بوزي ما ته مخې ته یو کاغذ کېږدي هغه کاغذ باندې لیکلي زه محمود الحسن حلفیه اقرار کوم چې د فرنګي خلاف به په بر صغیر پاک و هند کې د ازادۍ په تحریکونو کې حصه نه اخلم دې ته دستخط وکړه حسین احمد زه هغې ته دستخط نه کومه دوی ما د اوسپنو په ګرمو سلاخونو باندې د پاسه الټه سملی حسین احمده د هغې د اور باندې ګرم شوي سلاخونه زما د تن وجود د شیخ الهند ملا ده هغه هستی شیخ الهند دی دا د ټول هندوستان پاکستان بنگلادیش د د پایې عالم دلته نشته دی د د پایې شیخ الحدیث دلته نشته دی د د پایې شیخ القرآن دلته نشته دی خو د هغې باوجود حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د دغې خاورې د ازادۍ دپاره زما محترم ورونو د الله د دین د سربلندۍ دپاره د فرنګي خلاف هغه ګرمې اوسپنې قبلی هغه سلاخونه قبلی هغه ورونه قبلی هغه قید و بند صحبتونه قبلی پر نرمو فالنګونو باندې په نرمو صوفو باندې د غلامۍ زندگی نه تیری او د هغې په نسبت باندې په ګرمو سلاخونو باندې د ازادۍ جدوجهد ته یې غاړه کېښودلې ده فرمایي حسین احمده نو د دوی د دې ګرمو اوسپنو دا تاو دا زما د ملا په یخوالي باندې سوړ شي زما ملا وسوځي زما ملا ټوله خوږ ده دا زخمي ده زه چې دلته راځم زما رنګ زیړ وي زما ملا سوځېدلی وي زما په ملا باندې زخمونه وي حسین احمده خو دا مې تا سره د زندګۍ راز دی دا به چاته ښکاره کوي نه او بیا ورته فرمایي حضرت مدنی رحمت الله علیه چې استاذ جی یہ تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان چا باندې جبر وکړلی شو زړه یې په ایمان مطمئن دی خیر دی د دپاره کلمه د کفر ویلو کې اجازت شته دی نو دا خو دومره لویه خبره نه ده په تاسو باندې دومره لوی جبر کوي تاسو وکئ دستخط ورته حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه رنګ دا سور شو او سترګې سرې شولې او غصه پکې پیدا شوله مخ مبارکی سور شو ما تو حسین احمد کیا تو میرا نام حضرت بلال اور حضرت خبیب کی فہرست سے نکالنا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں میں حضرت بلال اور حضرت خبیب کے صف میں کھڑا ہوں آپ مجھے رخصت اور عزیمت نہ سکھائے میں خود سمجھتا ہوں رخصت کیا ہوتی ہے اور عزیمت کیا ہوتی ہے میں اہل عزیمت بننا چاہتا ہوں اہل رخصت نہیں بننا چاہتا